السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترمینو، الله جل جلاله پر موږ تاسو باندې یو عظیم رحمت کړی دی چې ژوند یې په ایمان کې را کړی دی او بیا یې د عرفات شپه مبارکه زموږ په برخه باندې کړې ده. هغه څوک چې ژوندي وي د عرفات شپه ورباندې راسي د هغو په حق کې نو غټ بشارت او زیری دی. د بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک فرمایلی دی چې په هیڅ ورځ باندې الله دومره انسانان له اوره څخه نه ازادوي من یوم عرفة ما سوا د ورځې د عرفې عرفات په ورځ باندې الله جل جلاله بیخي ډېر خلک له اوره څخه ازادوي. هغه حاجان مبارکان چې عرفات ته تللي دي په هغو سره الله فخر کوي ملایکو ته چې تاسې ګورئ لږ سرونه را روان دي او سپین کفنونه یې په غاړه دي او ببر سرونه را روان دي او د عفې لاس یې راته پورته کړی دي، د مغفرت لاس یې راته پورته کړی دي. هیڅ څوک د نمایش دپاره نه ځي، هر څوک چې ځي دغه تنده او دغه تکالیف دغه زحمتونه پر ځان وړي د خپل آخرت او د قبر دپاره وړي، خو د دوی په برکت د دې حاجانو مبارکانو دغه بخښه ټول امت ته الله کوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی وایي الله جل جلاله فخر کوي ملائکو ته په هغه بندګانو سره چې هغه سرتور سر روان دي. الله جل جلاله ملائکو ته وایي تاسې شاهدان واوسیږئ، تاسې پر ما شاهدان یسئ، انی قد غفرت لهم، ما دوی ته بخښه کړې ده. ملائکې څه ورته ووایي فیقول الملائکة ان فیهم فلانا و فلانا، په دې کې پلانکی او پلانکی ډېر بدبخته دي. الله جل جلاله وایي دا د نیکانو په حساب کې راغلي دي، که بد دي هغه مې هم معاف کړي دي. نو الله دې د حجانو مبارکانو په وجه باندې موږ هم معاف کړي، الله دې زموږ ګناهونه هم معاف کړي او دوی دې موږ ته هم دعاوې کوي. او دغه رنګه د ابي قتاده الانصاري رضی الله عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه د عرفات د ورځې د روژې پوښتنه وسوله چې د عرفات د ورځې روژه نیول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي یکفر السنة الماضیه و سنة القابله، د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه معافوي، د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه معافوي. سبحان الله. نو محدثین د دې حدیث تشریح داسې کوي چې د آینده کال ګناهونه څنګه معافوي، وایي توفیق الله نه پر ورکوي، دا یې معاف، او د تیر کال ګناهونه په معافیږي. راځئ د عرفات ورځې روژه ونیسو. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه ولید بن مسلم روایت کړی دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل صیام یوم عرفة، د عرفات ورځې روژه که صیام الف یوم، لکه زر ورځې چې د سړي روژه وي. زر ورځو ته تاسې حساب وکړئ څو میاشتې راځي. او دغه رنګه د عایشې صدیقې رضی الله عنها مبارک څخه روایت دی ما من یوم من السنة، هیڅ په کال کې هیڅ ورځ ماته دومره محبوبه او بهتره نه ده لکه د عرفات ورځې روژه. د عرفات ورځې روژه ډېر فضیلت او ډېرې ګټې لري. او دغه رنګه انس رضی الله عنه مبارک وایي چې په دې لسو ورځو کې د لوی اختر روژه نیول، هر ورځ روژه نیول په دې لسو ورځو کې هغه د زرو روژو په معادل د زرو روژې باندې الله ور حسابي. او یوم عرفة د عرفات روژه چې ده هغه په 10,000 ورځو باندې الله جل جلاله ور حسابي. 10,000 ورځې 10,000 ورځو ته تاسې حساب وکړئ. څوک 10,000 ورځې روژه نسي نیولی، د یو چا به 10,000 ورځې هغه عمر وي. دا روژه د حجانو مبارکانو په حق کې فقهای کرامو اختلاف کړی دی چې بعضې فقهای کرام وایي حاجي صاحب د عرفات ورځې روژه نه نیسي ځکه له دعاو څخه هغه وځي، دعاوې نسي کولی. خو علما وایي که چیرې د عبادت څخه نه وځي بیا د عرفات ورځې روژه ونیسي. او د عرفات ورځې روژه تکلیف لري، کوم وخت چې ما نیولې وه مازدیګر کې دا په خوله کې مې ناوړې نه پیدا کېدې، واقعیت دا شونډان او دا ژبه مې داسې کښهاری کاوه، دومره وچ سول.
یا به مې په خوله اوبه وګرځولې هغه دعا دپاره او یا مې خلکو ته وعظ و نصیحت کاوه دغسې مې خبرې نه سوی کولی حلق مې وچېدی ځکه ګرمي زیاته وه نو داسې د حاجیان صاحبان هم نه کوي لکه بعضې حاجیان مبارکان چې هلته بیا په دا سبیل باندې روش سیواره او جوسان دي شان دي خوري بس ټوله ورځ په سبیل کې تېره کړي هغه د سبیلو د خیرات شان خوري یا خوراک وکړي خو د عبادت دپاره له عبادته ځان مه په باسي او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما او تر ما مخکې نبیانو به د عرفات په ورځ باندې دغه دعا کوله لا اله الا الله وحده لا شریک له لا اله الا الله وحده لا شریک له وله الملك وله الحمد بيد الخير وعلى كل شيء قدير دا هغه ورځ او هغه شپه د عرفات راتلونکې ده چې سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم زموږ په حق کې څومره دعاوې کړي دي د عکرمه او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله څخه روایت دی وایي رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مې وایي ولیدی په عرفات کې دغه لاسونه د سینې پر اندازه باندې نیولي وو لکه هغه یو مسکین چې د چا څخه ډوډۍ غواړي رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم داسې لاسونه نیولي وو الله جل جلاله د عرفات ماښام باندې چې دغه نن ماښام د عرفات ماښام دی لاسونه یې پورته کړي وه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د دې خپل امت لپاره لامته بالمغفرة والرحمة د مغفرت او د رحمت طلب یې د الله جل جلاله څخه کاوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر ګریوان مبارک باندې اوښکې را روانې وې دی خو معصوم و ده خو ګناوې نه وې کړې دی خو بخښلی و دی خو د الله دوست و حبیب الله و د الله حبیب دی د الله دوست دی خو زموږ په حق کې مبارکې اوښکې تویولې الله جل جلاله وحی ورته وکوله ول ستا امت ته مې عفه کړې ده ما سواله مظالمو ما سواله حقوق هغه نور بخښم و اما ذنوبهم فيما بيني وبينهم ها ګناهونه چې زما او ستا د امت په مابینځ کې دي فقد غفرتها الله وایي هغه زه وربخښم او هغه ګناهونه چې د دوی په خپل مابینځ کې دي حقوق دي الله جل جلاله هغه وایي هغه زه نه وربخښم رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم الله ته جاړي و یا رب ته خو قادر یې تا خو هر څه په وس پردي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د سورة النساء 43 آیات دی الله له شرک او له کفر سیوا نور هر څه بخښي چې خوښه شي یو د کفر او د شرک بخښنه الله نه کوي کافر او مشرک الله نه بخښي مؤمن چې هر څومره ګناهګار وي چې د الله خوښه شي بخښي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ډیر زاری وکولې الله جل جلاله ورته وایي نه ستا د امت په مابینځ کې چې کوم حقوق دي هغه که دي یو بل ته په نسره وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ول الله راته ویل چې نه بخښم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دغه ارمان کې دي ژاړي د عرفات ماښام باندې ژاړي مزدلفې ته راغلو په مزدلفه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله شپه رونه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ټوله شپه رونه کړه دعاوې کوي چې یا رب ما امت ته مغفرت وکړه او زما پر امت باندې رحم وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې څومره زموږ سره مینه او محبت دی موږ هغومره د ده سره مینه نه ده کړې دا زموږ جفا ده له ده سره تاسو که د ده سیرت ته ځیر سئ او د ده سیرت ته غوږ ونیسئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې له دنیا سره احلت کوي دنیا څخه ولاړي قبر ته چې وسو علي رضی الله عنه مبارک وایي زه ورغلم چې اخرنی دیدار دی له رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ملاقات به وکړم وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شونډهان مبارکان شوري وایي ما چې دا راسته غوږ ورزندې کوي د په دغه حالت کې د امتي اواز کوه او پر ورځ قیامت به بیا موږ تاسې ټول ووینو چې ټول انبیا علیهم الصلاة وسلام به په ګونډو باندې پراته وي ټول شهیدان به په ګونډو باندې پراته وي ټول امتونه به هغه له وهمه غږ نشي کولی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک به د الله او حضور ته راپورته کېږي پر سجده به پرېوځي داسې دعا به کوي داسې کلمات به وایي الله به پر خوله باندې داسې ثنا او صفت الله ورولي چې تر اوسه نه چا ویلی ده او نه به بیا ووایي
رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې په ورځ قیامت په سجده کې د الله حمد او ثنا شروع کی الله جل جلاله ورته وایي چې یا محمد علیک الصلاة والسلام زما قهر دې په رحمت بدل کی امت دې راولاړ که چې حساب ورسره وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دې ټول امت کې ابوبکر صدیق رضی الله مبارک ته وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته به ورسره ولاړ سه حساب ورکړه او حضور ته ورسه زما له امت څخه اولنی څوک ته چې حساب ورکوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ولاړ سي الله جل جلاله به غږ وکړي یا محمد علیک الصلاة والسلام د صدیق سره زه ته چې حساب وکم په دنیا کې مې هم صدیق و د عرش پر منارو مې هم صدیق لیکلی و د جنت پر دروازو مې هم صدیق لیکلی و د صدیق سره زه د چیز حساب وکم یا محمد علیک الصلاة والسلام الشفاعة 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 ځه ولاړ څه شفاعت شروع که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د مزدلفې پر ماښام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ډېر وژړل کم وخت چې د سهار خواس وه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وخندل په تبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په شونډانو کې مسکا ښکاره سوله د عرفات په ورځ د عرفات په ماښام باندې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سترګې له اوښکو ډکې وې د امت په غم باندې و خو لیکن د مزدلفې په شپه باندې د سهار خواته د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په شونډانو کې خندا او تبسم ښکاره سو فقال له بعض اصحابه یا رسول الله بعض صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله موږ له پرون ایسې لیدلې چې سترګې دي او ګریوان دي په اوښکو لوندو مخ دې په اوښکو لوندو یا رسول الله اوس دې په څه باندې وخندل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي من عدو الله الابلیس ما د الله د دشمن د ابلیس باندې خندا راله چې الله زما دعا قبوله که جبرائیل امین رالی چې الله جل جلاله یې د سجدې څخه سر پورته که امت مې ټول در معاف کړی دي ټول مې در بخښلی دي و شیطان وزغستل پر سر باندې خاورې باد کړلې یا افسوزه ای افسوزه څونه وخت مې ګناهونه پکړي دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د خپل امت په حق کې مستجابه سوه زما هغه خواري زما هغه کوشش ضایع او پاتو لاړی نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په ورځ قیامت به دوه انسانان د الله جل جلاله حضور ته راوړل سي یو به قاتل وي یو به مقتول وي یو به ظالم وي بل به مظلوم وي مظلوم به الله جل جلاله ته ووایي چې یا رب دې خو په دنیا کې زه ناحقه وژلی وم هېڅ جرم مې نه و کړی الله به قاتل ته ووایي چې ولې دې وژنوی هغه وایي وس راسه مړ سو بد مې وکول غول راسه وخوړل سول نو الله جل جلاله به و دې مظلوم ته ووایي دې مقتول مړي ته به ووایي چې خپل غچ انتقام ځینې واخله هغه به ورته یا رب خپل غچ انتقام څنګه ځینې واخلم الله جل جلاله به ورته وایي چې دا د ده نیکۍ راټولې که دا ستا د هغه ظلم په بدل کې چې پر تا باندې ظلم کړی دلته به هغه قاتل هغه ظالم په وهم په رعب کې سي چې اوس مې خانه خرابه سوه دا دې څه باډران مې راپاس کړي وله اوس د جنت هغه اخرنی باډر دی چې جنت ته به ځم جنت ته به داخلېږم دلته فساو سم نیکۍ دی راسه نو خو زه به مستحق د دوژخ جوړېږم په وام او په بیره کې سي الله جل جلاله بلاقی په وهغه مظلوم هغه مقتول ته په جنت کې مقام ښکاره کړي نو په جنت کې چې هغه بنګلي او هغه مقام ښکاره کړي هغه مظلوم قاتل هغه مظلوم و مقتول به وایي چې یا ربه دا مقام دغه ځای د چا دی دا د انبیاو دی که د انبیاو د زامنو د پلرو او د مندو دی دا د شهداو دی که د علماو دی دا څومره ښایسته مقام دی الله جل جلاله وایي دا ستا دی په دې شرط باندې که ته و دې ظالم او دې قاتل ته عفو وکړي هغه مقتول مظلوم څه وایي په یا رب ما معاف کړی دي ما معاف کړی دي ما معاف کړی دي هسې هغه مقام په جنت کې راکړه نو وایي الله جل جلاله بلاقی په وخندي دواړه به جنت ته داخل کړي الله دې پر ایمان ورولي الله دې پر ایمان ورولي که پر ایمان ورولو الله به یې سره سره وکړي و به مو بخښي
جانان د مدینې به مو شفاعت وکړي. که بې ایمانه ولاړو الله راته وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله هغه څوک نه بخښي چې کافر وي. الله له ایمانه مو مه جلا کوه، پر ایمان مو دروله. زه خو کله کله په دعا کې وایم یا رب دوزخ دې مې بوځه، خو له ایمانه سره مې بوځه، خو له ایمانه سره مې دوزخ زړه ته نه ولېږي. دا چې کوم احادیث راغلي دي چې تاسې قتلونه ما کوئ، ظلمونه ما کوئ، غلايو ما کوئ، سنایو ما کوئ، لواطتونه ما کوئ، ځکه وایي دا هغه سببونه دي چې د انسان ایمان پر حالت ته ځکندن وړي. نو ځکه ګونه اوس خزانونه ګوره. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دغه شپه باندې ډېر دعاوې کړي دي. نو محترمینو ټول امت هر څوک چې موږ غږ اوري، دا د رحمت شپه ده. لاسونه الله ته پورته کړي په عجز باندې د خپلو ګناهګارو سترګو سره چې څومره ګناهوې موږ په کړي دي، نن ورځ د بیرې د ویرې اوښکې راوباسي، وژاړي الله ته، الله څه مغفرت وغواړي، بخښه وغواړي. خصوصا حاجانو، تاسو نن په مینا کې یاست، سهار ته به عرفات ته رسېږئ او په عرفات کې به دعاوې کوئ. دا د عجز او د زاریو ځای دی. ځکه شیخ مبارک وایي په عرفات کې زما د پیسو همیاني راسه ورکه سوله، د مزدلفې څخه واپس ورغلم، د مزدلفې څخه بیا د سهار خواته په عرفات کې څوک هم نه وي، تش ولاړ یې. وایي زه چې ورغلم په عرفات کې خنزیران، بیزوګیان، خره، دا بلاوې ګرځي. وایي وبېرېدلم چې ساعت مخکې خو دلته انسانان وه، دغه و څه بلاوې ګرځي. وایي هتفي غږ را باندې وسو چې دا د حجاجو عملونه دلته پاتې سول، الله پاک کړل، الله وبخښل. نو حاجانو تاسو به دا فکر نه کوئ چې الله مو نه بخښي. که الله نه بخښلست، الله دې مقدس ځای ته نه ور وستلاست، خو د بخښې لاس پورته کوي، دعا یې وکړي. خصوصا امت مسلمه ته دعا یې وکړي چې الله د مؤمنانو په مابینځ کې محبت او مینه پیدا کړي، اتحاد راولي. مؤمنان یو صف دي، مؤمنان ورونه دي. د بدر مرغه نن په مؤمنانو کې اختلاف تر حد تر دې اندازې رسېدلی دی چې سره وژني، مؤمنان سره وژني. د مؤمنانو د اتحاد، د اسلام د بریا، د اسلام د کامیابۍ دعا یې وکړي. د دې پښتنو مهاجرینو دعا یې ورته وکړي چې څومره په تکالیفو دي، که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، پر سر باندې ټکول کېږي. په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، په پښتنو باندې اور بل دي. خصوصا پښتنو ته دعا یې وکړي، د شام ولس ته دعا یې وکړي، د سوریې مظلوم ولس ته دعا یې وکړي، د عراق او د فلسطین مظلوم ولس ته دعا یې وکړي چې الله رحم ورباندې وکړي. الله مو د دې غاصبینو یهودو د نصواراو له تسلطو او د ظلمو څخه مو خلاص کړي. الله موږ ته اتحاد او اتفاق راکړي. خپلو اولادو ته دعا یې وکړي او خپلو قربانو ته دعا یې وکړي. په دې شپه باندې استغفار ووایست، درود ووایست، تلاوت قرآن عظیم شان وکړي او ما دیوبندي ته ډېرې دعاوې وکړي. ډېر د دعاو محتاج یم چې الله جل جلاله د طاعت او د عبادت توفیق راکړي او الله جل جلاله ما آخره خاتمه پر ایمان کړي. فضایل اوقات د امام بهقي رحمت الله علیه باب نمبر 21 صفحه نمبر 202 او باب نمبر 60 باب في فضل الدعاء من عرفة صفحه 98 او باب نمبر 19 صفحه 96 حدیث رقم 223 بیا تر 226 پورې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.